نګورئ دی باطل خلق موقع نه فایده واغستا وی چې لکه خلق اسم سبقونه نه وي علم نزد کوي راشه اوس موقع ده نغلرو وتغلو وګدي وګدي ګیری دي او بر پسر سر رومال چولې دي او تا ته وی قران او حدیث الله به مانی او د الله پیغمبر به مانی او تاسو دا زاړه مولیان بالکل نه پیدا او زمونږ او تاسو دماغ خو بالکل خالی دي تشدي قسم دې کیس پکی لوغه چې تشي نو چې څه پکیا چي نو زیږي پکی او چې کله ډک شو او ته پکې سیزه چي نو بس بیا خو تی پیږي نو هغه موقع نه فایده واغستا چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مسلک خلق دماغونه تشدي او پیسې ګټي او تجارتونه دي دین ته نه دی اوسګار راشه ماموته بیا دې موته مسلې وای ورته دماغ کې بکینی نو ټول خلک گمراه کړ یا لکه رښتیا وای تاسو ته قران وای او تاسو ته حدیث وای نو چې یو مسله قران کې راغلی او یو مسله حدیث کې راغلی نو نه بمنو نو اکثر خلک عوام رونه گمراه کړ او بیا کالجیان او سکولیان دا خوري زیات خراب کړ اکثر د میرو پسې ګرځي راګرځي سادهګان زمیداران مسلمانان رونو دا سندا دا قسم دی غلی دی ګوره دوی دا قران او حدیث دا د دوکې د پاره رامخ ارڅوک چې چا سره دوکه کوي نو چل به سره کوي چې تا یو ساړی مړ کوي نو تا ته بسوي راځه داسې بچکر وو زبردست 310 غنی دي او پاستا د ګنډیرو والا غنی به مخرو او چکر به مو او بیا بداسل تلاشو تور شی به اوس کو دود پتی ته شو پيو کې نو پدې چل بده بوزي نوالته بده مړکی او چې تا ته وای چې ټوپک مې راغسته او چاړ او تبرالته دې ټوکې کو مو قیمت نه جوړوم ز چیزو نو زی ور سره نو دا داسې چل مونږ او تاسو سره دین کې مکای تا ته وای قران دی او حدیث ته او امامان پکې چارا وړي دي او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله استاغوندي او سړیو کته لګه خوارو کړه تا نه به امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله جوړ شي نو خلک گمراه کړه او په داسې طرف روان کړ چې غریبانو ته اوس لار نه ده معلوم زه چا بوتل او مستاسو دی وړو کې غلړیر دینیر باندې چې مخ کې لا چې دلته وابیان وسی د دې لګ وخت کې نو ما پسې هغه امام راغله نو چې ورلم ویدلته یو سړی راغلی دی هغه اشاره کوي او لوی فتنه جوړه کړې ده مې ورشه ورته आवाज وکړ نو هغه چې زوري دم نو هغه کور کې پټ شو مې راوي باسه نو شروي وستنو ځته ویاله ده دومره وګدګینه وسره ګیره وا او باډیدار مضبوط ساړیو او سر رومال پسر را چولیو او زبردست او پینسی بډواله وی تابې چې اوس بخور نه راغی ټیک د پینسی بډواله خو پکار دی خدا سے نه چې پندای ته ورسه دا برته ان شاء الله خپل ځای کیوا دا هر سیز یو حد ده نو ما چې ولید نو زړه کې تسخ خو یریدم چې دا خلیو بلا ده اولی عالم او محقق سره مخامخ شوی کار د خراب ده خدا اوس پکراله ما ورته دا جمعه د اهل سنت والجماعت ته د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مسلک خلق دي ټول یو شان منس کوي او خوشاله دي اتفاق برابر دي ته پکې داسې زونه ولې کې اورا تو خسړې معلومیږي ما ته وی دا حدیث کې راغلي دي ما یې بیا خو ټیک ده چې حدیث کې راغلي نو موږ لمنل پکار دي کنه موږ خو بداغین انکار نکو نماوی چې حدیث تیوی زما تاسو رکله کا وعده ده زم دنن نفس داستا پروګرام شروع کوم زما خوښ شو وای ما حدیثونه نه دی ویلي کتاب راته نه دی معلوم ما دا دومره زبردست سټایل ته قسم دی یو لوی محقق کاری وینر ورزه خاص عام زمیدار سړی ما نو مې سره درته پتا ولګیدله چې نبی علیہ السلام اشاره کړې دي وای موبایل کې را سره میموري کارت کې یو تقریر ده وې دا غینه ویل ما معلومه کړم مې ته چې سواور نو هغه کې زه پوښم پتا ته چې سواور نو هغه کې ما ویا نماوي چې ډاکسن څنګه ارن وای ته وا
اتنا پورے خان دی میں ولې پورے خانم ته چې سواوري هغه کار کې دا ستا عقل نه وګونه خو ارسوري کنه اوري د میخ او د خرو او د سپو आवाजونه اوري نو موږ او تاسو باغه کو نو ما څومره خلک به دې گمراه کړي ما ته بس چیړما او زما تاسو سره کله وعده ده د نن نفس بدی جمعات کې دا چل نکو موکور کې وکم ما کا وکور کې خو جمعات کې انتشار ما جوړوا دا مسلمانان متحد دي او متفق دي څنګه چې د برنه منځ روان دي کوي بس دا ټیک دی او نور پیګنه عالم نه د قرنګ مونږ او تاسو سره دوکي کوي او چلونه را سره کوي قسم دې کدي علماء زما زړه ته قسم دی او درد ورسی کله زما په کیس فایده نشته خو زمونږ د استاد مسلک او مذهب الحمدلله ثم الحمدلله دا چې څنګه په قران او په حدیث باندې عمل له داسې قسم دی کوي یو مسلک می ما ته یو سړی وی چې قران او حدیث ته ماوي بالکل نو امام ته پکې څه ضرورت ده د امام نوم پکې شته ما چې امام نوم خو پکې نشته امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نو بیا څه ضرورت ته پکې مې ته چې سکول تلار شو معشوم ولېږي نو استاد ولنيسي کتاب ته و یو مې استاد ته څه ضرورت ته کتابونه بازار کې خرڅيږي ولا وا بلې یو ورځ به د پیلی راوړي او بیا به د دویم او بیا به د دریم ان شاء الله چې میاش تیریږي نشپاړسم سکه چاتلسم به پاس کړي کتابونه بازار کې خرڅيږي او کتابونه چې کتاب شته نو استاد څه ضرورت ته نوې استاد ته خو ضرورت شته کنه ما هغه استاد امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی قران او حدیث ته د عام د سکول کتاب استاد ته ضرورت ته نو قرآن هم استاذ ته ضرورت ته کنه و یا نماوی هغه استاذ د قرآن کریم امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا زموږ استاذ دی دا استاذ خبره بنوانی نو ما ته وی پټوله دنیا کې هم دا یو استاذ دی نور نشتی مې په ایمان وې ته چې سکول کې ماشوم داخله نو اول تاسو کې کنه کې چې کوم سکول کې خصبقونه ویلې کې دا سه سکولونه مشته چې د میاشتې 2000 روپۍ د ماشوم د پلار نه علي 2000 روپۍ د میاشتې پیس 4000 روپۍ د میاشتې پیس دا ولی وې دي کې استادان ماهران دي او تکړه استادان پکې دي نو ماشوم سره خواري ډېر کوي نو مې د خپل بچی د پاره خسته استاد ګوري کنه ګوري او یا ګورم نو مې د پاک کتاب دا خدای الله کتاب دی دل بده خیسته استاد انتخاب کو کنه بکو قسم دې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله غوندې خیسته استاد کتا مال بل پیدا کو نو زی پریدم د قران او د سنت خیسته استاد امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دې ګوره ما توي ولې صحابه هغه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه کمزوري علماء ما ورته ویناډي اوچت خلق دي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ټول زده صحابي د خپو ګرد سره نسبوم صحابو نه خبري هغه د الله د نبی چهره مبارک باندې نظر لګیدل دي په صحابو کې ادنا صحابي حضرت وحش رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره 15 منټه دیدار کړي ټول علما وای د امت ټول بزرگان علما پرهیزګاران اولیاء کرام چې راجمه کی نو د دې ادنا صحابي د خپو ګرد ته نه رسیږي مې زما دا ایمان دی صحابیت یو خپل مرتبه ده خو استادتوب یو خپل مرتبه ده صحابي مونږ استاد هغه چاته وایو چې څوک مونږ ته سبق وخی خو زمونږ دا مقصد نه ګوري چې زمونږ د استاد نه مرتبه کې بل څوک سړی نشتی هغه ته مونږ قدر او احترام په نظر ګورو خو زمونږ استاد دا دی د مسلې مونږ ته را رسېدلی دي نماوي صحابه زمونږ د سر تاجونه او ګولونه دي خو داغه مسلې قرآن او سنت کې مونږ ته نه دي را رسېدلی پورا او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ټولې مسلې مونږ ته د قرآن او د سنت را رسېدلې دي نو په دې وجه مونږ د انتخاب کړی دی کلکو استادانو کې
چې موږ او تاسو ته د دین مسائل را رسیدلی دي نو دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د طرف نه او صحابه دا زمونږ د سر تاجونه دي. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ټول علم او بدن د ادنا صحابي د خپو ګرته نه رسیږي، هغه مرتبه جدا خبره ده، لیکن مسائل موږ ته نه دي را رسیدلی. نو ما ته وی چې امام صاحب خو مړ دی، ما وی بالکل نو وی ژوندو کې د استاد خوښ نو، استاد خو چې ژوندی نو ډېره مزه کوي او چې مړی نو سبب یو کې. ما وی استاد جی دا موږ چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خبره منلې ده نو دا خبره منلې روټۍ نه ده ښه چې څوک استاد د روټۍ وړي نو ژوندی استاد ولا پکار دی چې وی خوري، څوک چې استاد له جامې کوي نو ژوندی استاد ولا پکار دی چې وی غوندي. نو کمړي استاد له جامې وکي او مړي استاد د روټۍ وکي نو فایده کوي اخوري نه هغه غوندي نه. من خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله له روټۍ نه ده کړې، من ګوله جامې نه دي کړې، من ګوله شربت درو حافظه نه دی کړی. دې کې نه وایو، دې کې د ژوند او د مرګ خبره شته، ستا خبره ټیک ده. من د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلې منو او مسلو کې مرګ او ژوند خبره نشته، که مړی او که ژوندی یو خبره ده. زمونږ استاد خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوه دی او د دنیا نه تللی دی او خبرې منو که نه منو؟ دته پیغمبر وایو، احادیث منو، الحمدلله پې خوشحاله یو. نو دې کې د مرګ او د ژوند خبره شته؟ دې کې د مرګ او د ژوند خبره خو نشته. د ژوندي که لاس ملاوېدلی نو دې له ژوند ضروري دی، که روټۍ خوړلی دې له ژوند ضروري دی، که جامې کولی دې له ژوند ضروري دی، که کور ته راوستلی د برکت دپاره دې له ژوند ضروري دي. او که مسلې منې نو که مړی او که ژوندی، خو چې مسلې تا ته رسېدله نو دې سره د مرګ او د ژوند خبره نشته. مونږ او تاسو د صحابه منو، د الله د پیغمبر منو، خو چې کومې مسلې مونږ او تاسو ته رسېدلې دي. نو مې اوس وایم و امام شافعی رحمه الله او امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله، امام مالک داخلي ائمه دي. نو امام صاحب ته نه رسی، ما وینا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته نه رسی. دا د امام صاحب شاګردان دي په علم او په دین کې. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د ټولو استاد دی. امام مالک رحمه الله نه چاته پوس کو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله څنګه سره، هغه ورته وی دومره لوی عالمو دا مخامخ ډیره کوي د شګې د ویاو. وی که امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا ویلی وی چې دا د سونې ده نو په دې به دلیل ویلو، دومره لوی عالمو. امام شافعی رحمه الله فرمای څومره خلق چې د دین او د اسلام مسلې زده کوي دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په علم کې د بچو حیثیت لري. امام صاحب دومره لوی شخصیت، قسم دې زه په خپله نه دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه د رسول الله مبارک په امت کې چې څومره متاثر یم داسې لوی عالم ما چرته نه دی لیدلی. چې تاسو د هغه تاریخ وګورئ نو ډیر خلک به درته وایي قرآن او حدیث شته نو امام هلکه قرآن او حدیث شته نو استاذ به نه نیسي، استاذ ته ضرورت نشته. دوی ته چې د ځمکو او د میراثونو مسلې راشي، یو سړی ورته وایي چې وروره ما سره بل ملګري لانجه ده په ځمکه باندې، نو څه وکړم؟ نو دوی له خو د ځمکې مسلې نه ورځي. نو دوی وایي رفع الیدین کوه، دوی وایي لاسونه پورته کوه غلی بس در بکي ځمکه. نو په ایمان وایي لاسونه پورته کېدلو سره تاله رور ځمکه درکوي. دوی نه چې تپوس وکړي چې استاد جي یو زنانه د زنانه خاوند وفات دی او میراث یې پاتې دی، نو څنګه به یې تقسیمو؟ دی درته وایي اشارې کوه ارتو درېږه. نو په ایمان وایي دا د هغې علاج دی. یو سړی درته وایي ما د دې سړي نه ځمکه اغستې ده، ځمکه مې ترې اغستې ده، اوس اوبه نه راکوي. ما ته وی سټام راواله، سټام کې مې تاله ځمکه لیکلي اوبه خو پکې نشته. نو مولانا صاحب ووایه زما د اوبو حق ورسره شتې که نه؟ دی به درته وایي کوله ودرېږه، اشارې کوه، په زور امین کوه، په خپله بدله اوبه درکړي. نو په ایمان وایي دا د مسلې حل دی.
ټول پشمار 12 مسئلې دي، د آیات ساتي پشمیر 12 مسائل دي. بس د دې خبره به د سره کوي، باقی دین ټول دین دی له نور دي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په کروڑونو مسئلے کړي. دا یو شاګرد د امام محمد رحمه الله د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه 12,15,000 مسئلے زده کړي دي او پاغه شپږ کتابونه لیکلي. نو د دې بس کیږي، د دې مسلو حل بس کیږي. ما ته سړی وی چې قران او حدیث کې ارسن تاسو وایي چې ارس نشته، مې نه ارس پکشته، قران او حدیث کې ارس شته، لیکن راوي سلو د پاره یو ماهر یو استاد ته ضرورت ده. زمکه کې وبشته ک نشته، زمکه کې وبشته نو ار سړی راځي شي د بور والا د پاره خپل خلکی کني. منګو تاسو چې کور جوړاو نو په دې زمکه کې خختم شته، ولې خخته خو اسمان نه راځي، د زمکه نه جوړای کنه جوړای. نو ته چې زمکه والی چې سبب بټای ته زما خدل ته بخخت خپل جوړو مو قالب راوالی او جوړ کې 2-3 خخت او داغې لاندې نغره جوړ کې اور تر لاندې بلې نو خخته ته جوړیږي. نو خخته د زمکه نه جوړای خو خپل ماهر جوړای غوره. د زمکه کې خخت شته خو دې چې خخت جوړای نو بټو والا خپل ماهران دی غوره. د زمکه کې سیمټ شته ک نشته، دا سیمټ خو اسمان نه کوزي کانی نه جوړای. نو ته چې په سبا غر تلاش چوکان یو ټرالی راوړي چې دینه بازار له سیمټ جوړ کم او ور تر لانه، بلکې نو سیمټ به ته جوړ کې. نو سیمټ هم پکې شته، خو دې لپاره خپل ماهر ته ضرورت ده. په دې ځمکه کې شګم شته خو خپل ماهر ته ضرورت ده. په دې ځمکه کې هر څه شته، ماهران شته. دې ځمکه کې غني کیږي. نو هر سړی اوس فرضاً زمیدار سړی نه او مال دې پټیا والا کو چې شابه غنیو کرا نو زب سره ما راشه پیله ګنډېرای کو صفای کا نو خسته غنی بو کې نو کوي. نو زمیدار خپل ماهر لري، د خخت خپل ماهر لري. بیا چې کور جوړه دا غي د پاره بګلکار ته ضرورت ته، ګلکار براغواړي، نقشې والا براغواړي، انجینیر براغواړي. دغه رنګ چې بیا غي کې بور کې نو خپل خلق دی. نو زمکه کې هر څه شته خو خپل فن والا. د قرنګیرونو قران او حدیث کې هر څه شته، دا زمونږ ایمان دی. لیکن د قران او د حدیث نه مسلې راایستل دا د هر کو جابودی کار نه دی چې هر سړی برازي او قران برالی او دا غینه مسلې روباسي. دی وی کلندر سره دم قرآن کریمی او ډرایور سره دم قرآن کریمی او ګلکار سره دی، خو چې مسله پیخیږي نو قرآن برالی او مسله پکې ګوري نو رو به باسي. چې داسې په کتابونو باندې مسلې حل کېده او استاد ته ضرورت نه وي نو ګلکار بچا کور ته نه راوسته. یو سړی چې کور جوړي او بازار ته روان شي، بل سړی ورته لاره کې ودري کاکا چرته ځي؟ یاره کور جوړم زمکه مې اغسته دی او ګلکار ګورم. کینه غله ګلکار وانه ولې د دنیا روپۍ بدر نوالي فوټواري باندې به حساب کوي. نو سو کم بازار کې د ګلکاري کتاب ملاويږي، یو کرنده او یو سال او تیشي بواله او خپل به خخترالی یو بل د پاسه بګ دیو کتاب ته بګوري. نه پېمانه دې کور کې بداوسی دا د کتاب نه کور جوړیږي. یو سړی سره گاډه دی او خراب شو او بازار ته روان دی ټوچین کړی دی، بل سړی ورته چرته ځي؟ وې دا گاډه بوزم بازار ته او دا ټیکوم مصری ته غلې کینا مصری ته بونه دی. بازار کې کتاب شته نه، مصری ته څه ضرورت ته؟ کتاب براوالی او دو درې چابیانې براوالی او ګوټی پانه براوالی او انجن به کولاو کې او خپل ورته پروګرام برابر کې پستمان او رنگان ورته بدل کې. نو پیمان وایا چې ته په خپل پکور کې کولاو کې بیا ورته جاړې نه، بیا به دې گاڑی کې سور شي. بس سيزونه ګوره د عقل سره تعلق لري. دا درته مثالونه ذکر وایم. موبایل چې د خراب شي خلک بازار ته ځي، نو حالانکه د موبایل کتاب ملاويږي. تا ته سړی وسکه موبایل بازار کې جوړه موبایل کتاب ملاويږي، هارډویر او سافټویر دواړه او د درې چابيانې براوالي پیشکشونه او کلاو بکې او خپل او بکې سيزونه بدل کی. ته به د موبایل کې له وکي دا طریقه دا بغیر استاد کار کی. د دنیا نظام قسم دې که په سیکل کې پنچر بغیر استاد لګي ګوره
د سیکلو مصریان شته، د موټر سیکلو، د موبایلو. دا دین داسې دی چې بس کلینډر د مسلې روباسي او ډرایور د مسلې روباسي او قرآن او سنت ته او قرآن او سنت ته. دا قسم دی سراسر دوکه ده. دا هغه علما کلک پرهیزګاران د الله پاک نه یریدو، هغوی مونږ او تاسو ته مسلې راایستلې دي او ورته پته وه چې دوی غریبانانو کې دومره استعداد نشته. یو ښایسته حسن یې وله ورکړی دی. درته وایي وروڼو په اودس کې 4 فرض دي. دا ګرځه راګرځه ما تیسې هم نشي رایستی، ما دله رایستلي دي. په اودس کې دومره سنت دي، دومره واجب دي. دغه طریقه باندې مونځ کوه، دغه طریقه باندې اودس کوه، دغه طریقه باندې مونځ زکات ورکوه، روژه نیسه. نو دین اسانه شه که نشه؟ اسانه طریقه. اوم دقه مسلې د قرآن و سنت نه رایستلي، د ځان نه قسم دی که یو مسلم کړي، خو لیکن مونږ او تاسو ته کار اسانه کړی دی. ستا یو مېلمه راشي او ته ورته د کور نه د جیک کې اوبه راوباسي او خوږې کې او روح افزا رنګ پکې واچې او هغه وابي او تا ته وایي زه نسکم. ته ورته ولې نسکې وروره؟ څه چل در باندې وشو؟ نیر شتې او تا ماله په ګیلاس کې اوبه راوړې او په جیک کې، نو څه چل کې؟ زم کرپاڼۍ ته خپله وبسکم. ته به الله به دې روغ کي. زر ډاکټر شفیق ته ځان رسوه، ته خو لیونی. دا همغه اوبه دي که نه؟ الله دې پېکه. دا هغه اوبه نه دي، دا تاسو د کوهي نه رایستلي. نو چې کوهي شتې نو ماله په دې جیک ته پکې څه ضرورت دی؟ نو څه چل کې وروره؟ خو د کوهي نه مې دله اوبه راویستې بوکه کې او جیک کې مې درته واچولې او په ګیلاس کې لږه خواري مې ورسره وکړه، رنګ مې پکې واچو او شربت مې پکې واچو. اوس که که نه؟ دی وایي نه زه داسې څکم نه. چې کوهی وي نو جیک اوبو ته څه ضرورت دی؟ ښه نو څه کې؟ دی وایي ما به وتړې د خپو نه او سر به مې ښکته یو خپې به مې بری او ګرګړی به ورو راکوزې، نو زه به لاندې کوز شمه، نو زه به په خپله خوله وسکم، نو بس دا صحیح دی. او که د جیک نه مې وسکلې نو دا ناروا دی او شرک دی او کفر دی، ځکه چې کوهی شتې نو دې ته څه ضرورت دی؟ نو په ایمان ووایه معاشره کې یو داسې سړی مونږ او تاسو کور کې او بیټک کې پرېږدو، دقسې کار دوی هم کوي. مونږ وایو قرآن و سنت کې الله هم پېکه هر څه شتې، خو دا فقهاو او د علماو د سره احسان کړی دی. همدقه مسلې راغونډې کړي دي، ښایسته جیک کې اچولې دي او ګیلاس کې اچولې دي. تا ته وایي ښه په ارام ډډه ولګوه، څه به کوهي ته کوزېږي، سر به دې ولګېږي، خوږ به شي. خواري ما کړې زه ماهر یم، دا واله اوبه وڅکه. دی وایي نه زه د علماو نه منم، زه به ډایرکټ مسلې د قرآن و سنت نه راوباسم. نو ډایرکټ به یې رایستې چې پوزه به دې ماته شي او سرم او ماته هم دې ګورئ، خو پته نه لګېږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځکه وایي علم زده کوئ، خپل بچو ته علم ښایئ، کنې داسې وخت را روان دی ستاسو علمي مشران به هغه جاهلان وګرځېږي، بغیر علم به درته مسلې او فتوی درکوي، قرآن و سنت باندې به نه پوهېږي. دوی په خپل هم ګمراه دي او تاسو به هم ګمراه شئ. زه نوښار ته چا یو خبر درته کوم، نوښار ته چا پروګرام له بوتلم د روژې ختم، نو ما ته یو سړي چیټ راکوي، مخامخ جومات کې امام صاحب دی، وی دی وایي څه کال د روژې ختم نه کوو په حافظي صاحب باندې. ما یې ولې؟ وایي دی وایي بیا فرض کېږي، وایي کله کله چې دی نو لکه دا ختم پرېښودل پکار دی، هسې نه فرض نشي. ما وی چې زه دا خبره تاسو ته بار بار کوم، څوک چې داسې مسلې کوي د هغه تاریخ وګورئ، هغه نه به ګورئ مور او پلار خپایي، مور او پلار به تې خپایي، ګاونډي به تې خپایي. اکثر مور او پلار عاق کړی او عاق سړی داسې خبره کوي، یاره وی ټیک د استاد چې د نه خو پلار خپه دی، مې دا د هغه ازاري سړي مسلې دي. دا درته چا ویلي دي چې امتي یو سنت عمل همیشه کوي نو پې فرض کېږي؟ دته ووایه تا واده کړی دی که نه؟ 20 کاله خو به ستا د واده کېږي، او یا 20 کاله به کېږي، نو بیا خو در باندې واده فرض شوی دی، شا به ښځه طلاقه که واده سنت دی که نه دی؟ او 20 کاله وشو ته هماغسې ساتلې ده، نو د باندې فرض شوې هم ده. نو داسې مسلې به درته کوي. ګیره پرېښودل سنت دي، نو چې یو سړي باندې 20 کاله تېر شي نو خورئ به، ځکه چې بیا ور باندې فرض کېږي. پرتوګ اغوستل سنت دي، او چې 20 کاله دې پرتوګ واغوستو نو وباسې به، ځکه چې بیا در باندې فرض کېږي. نو دا عقل دی، دا د دوی علم دی. او دا غلطي ګورې مونږ او تاسو کې ده چې مونږ او تاسو داسې علمي مجلسونو کې کینو او د خپل علماو نه د دین مسلې زده کوو، او مونږ او تاسو سره د علم
هغه حصہ موجود دی. قسم دې کومنګ او تاسو څوک گمراه کی وره د دنیا زندگی خو دوره د ژوند د تیر بشي. ټیک د مونږ او تاسو دنیا هم زمونږ او تاسو ضرورت ته، خو د دنیا نم ګوره د آخرت ضرورت سیوا دی. ګوره نو د دین مسلې زده کوي او دماغو کې کینوي، دورالفتن دی. قسم دی چې خلک بدرنه لار ورکه کی. ګوره دومره یو فتنې راوتی چې حیران بشي، یو به یو سوي او بل ببل سوي، بل ببل سوي. زه چې اخیش کو ته بوتله وم، نو ماته یو سړی وی زمونږ امام یو کار وکړ. وی منګل ته په ګرون کې کرکټ کو او زمونږ امام په لار روانو، میخي سوټه وکړه. وی زمونږ هغه امام هغه سوټه راواغسته او دا لارې نه اخوا وغورځوله، نو لاسونه ګنده شو. نو هغه سوټه ویلې بیا په جامو ومګله، لا ټولې جامې ځان لګنده کړ. نو بیا خو درو جماعت ټیمو ماخامو وی ډایرک راغی ګنده جامو کې، او ویلې مخکې شه جامې راکړ. ما ورته مولانا صاحب دا والی وی دا کار میں قصدانو کو ستاسو په دماغ کې دا سیدی چې دا سوټه پلیته ده او دا پاکه ده. وی دا مې ځکه سوټه راواغسته او جامې مې ګنده کړې چې تاسو د دماغو نه دا سیزوځي. تاسو ته د زړو علماو ویلي دي چې سوټي پلیتی دي، دا به نه خورئ او دینه به جامې او بدن ساتئ. نو قصدن مې دا کار وکړو، سوټي پاکې دي، خبره نشته. عجیبه ده، غوښه خورئ او سوټه پلیته ده. د کم ساروی چې غوښه خوړی شي د هغې تشي موتیاد هم څکئ، د هغې سوټ هم خورئ، هغه په جامو هم مګئ، هېڅ خبره نشته. نو دا مې ستاسو د ضد دپاره داسې وکړه. نو ما لې چټ راکړو چې دې باندې مسله وکړه. مې دې باندې زه څه مسله وکړم؟ د دې نه خواخوا مسله نشته. دا مولانا صاحب تاسو سره احسان کوونکی دی. دی وایي ترکاري او ریټونه ډېر زیات سیوا شوي دي، نو دی تاسو باندې زړه خوږېږي. د نن نه پس سوټي راغونډوئ او ښه زبردست دغه ورته تلکه ورکوئ او متیاز ورپسې سکئ، نو صحت به زبردستی. دا ولې دا مونږ او تاسو علم پرېښو، دین هم پرېښو. داسې خلک مونږ او تاسو امامانو ګرځول، هغې ته مشران وي. نو په ایمان دا علم دی او دا دین دی، دا خو هر چاله ورځي. نو الله دې مونږ او تاسو ټول نیکانو ګرځئ. د حضور مقصد دا دی دین زده کوي او مونږ او تاسو ګورئ بالکل دین ته شا کړې ده. د مسلک او د دین یو خبر راته نه ده یاد. څوک راته یې رړانده چرګان نه پیږو. دی خوا هم وایي چې قرآن دی او دی خوا هم وایي چې قرآن دی. نو د چا ومنو؟ نو الله به تعالی سزا درکوي. دی خوا هم وایي ټماټر ما نه والا او بل هم وایي ټماټر ما. ته هغې کې تحقیق کې که نه کې؟ او ګاډۍ والا ته نه وې چې ګورې خراب وانه چې. نو دین همداسې په توکل باندې کې. زه د دې وجه نه دا وابیان چې خلکو ته جوماتونه جوړوي، زه د دې مخالف یم. دا ولې؟ ځکه چې خپل کور قسم دی که مونږ او تاسو یو سړي له ورکو، تا ته یو سړی وي زه به تا له کور 2 چته جوړ کم او ما له سټام راکه د کور ته پکې اوسېږه، ورکې وله؟ قسم دی که وله ورکې. نو د خدای دا کور د الله په دشمن باندې جوړی او هغه ته وایي چې زه خیر دی بس تا پسې سټام ولیکو جومات ته چې راله جوړ کړي، والله که رانه بیا جومات ته راشي، والله که دله کور ته هم درشي نو سټام ورپسې ولې نه لیکي؟ نو د الله نه یره پکار ده. لکه څرنګه چې مونږ او تاسو کور جوړو په طبیعت، دغه رنګې د الله کور به هم جوړو. ولې مړه کېږو به نه، قبر نه دی، د آخرت سوچ پکار دی که نه دی؟ الله دې مونږ او تاسو ټول نیکانو ګرځئ او الله دې خپل رضا راته نصیب وګرځئ او د اسلام او د دین حقیقت تی الله راته نصیب کی او د مشرانو او د علماو د پرهیزګارانو د تقوادارو خلکو اتباع دې الله زمونږ او تاسو نصیب کی. درود شریف.